د هند په نوي ډیلي کې یو کس د رکشې په چت باغچه کرلي. دا سدا چې په روز کال همداسې ګرمي وه نو په ګرمۍ کې د دې د پاسه تپ وي. ما ویل چې راشه بوټي پې وکرم نو له کله چې مې پې بوټي کرلي نو ګاډی ډېر یخ وي. مهندرا کومار وایي د رکشې پر سر یې د جوارو او ټماټرو په ګډون 20 قسمه بوټي کرلي او ښه پر وخت ورته اوبه اچوي. دا وایي په نیو ډیلي کې د 45 ډګري سنټیګریډه درجه حرارت له کبله په سړک تارکول ویلي کېږي خو د رکشه یخه وي. मेरे को तो गर्मी बाहर का पता ही नहीं चलता, अंदर बैठा हूँ. ما ته خو د بهر ګرمۍ له سره پته نه لګي. ما ته اوس د بهر درجه حرارت هیڅ پته نه لګي. हमारे को टेम्परेचर का बाहर का भी पता नहीं चल रहा. په نوي ډیلي کې د سختې ګرمۍ له کبله څوک هر وخت په ډاګه رکشه نشي درولی. حکومت ته دغه مسله نشته. نوموړی وایي چې د نورو پرتله د سورلۍ هم زیاتې او خوشحاله وي. पौधा लगाते पब्लिक بوټو کرلو سره خلک ډیر خوشاله دي او راته وایي چې رکشه د دومره یخه ده لکه چې ایسی دې پکې لګولې وي. एसी भी लगा लिया आपने. کومار وایي د زیاتې ګرمۍ له کبله یې د رکشې پر سر د باغچې کرلو لور ته پام راغلو. पहले दरी बिछा दिया था इसके ऊपर, जो चटाई वाले दरी होते कपड़े वाले उसको बिछा दिया और उसके ऊपर मैंने اول مې په درۍ خوره کړه، بیا مې په د کپړې جوړه بوجۍ واچوله، بیا مې په خاوره وشیندله. بس هر ورځ به مې په بوټي کرل او غټېدل او غټېدل. पौधा लगाता गया, बढ़ता गया. په هند کې دا مهال سخته ګرمي ده او د 2010 کال راهیسې په دې هیواد کې څه باندې 6.5 زره کسان د تودوخې څپې وژلي.